د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت له حاکمیت څخه تر دا مهاله یې د ټول غزني په 196 روغتیایي مراکزو کې د شاوخوا 3 میلیونه بېلابېلو ناروغانو درملنه کړې ده. دوی وایي سره له دې چې په لرې پرتو ولسوالیو کې لا هم د روغتیایي مراکزو لپاره معیاري ودانۍ نه لري، خو په ټول توان هڅه کوي چې د هیوادوالو خدمت وکړي. 29,754 نفر از ټول بستر شوي ناروغان موږ 5,578 نفر دي. ټول لوی عملیاتونه چې موږ کړي دي هغه 8,900 نفر دي. له قابلو سره تر زیږون مخکې د میندو کتنه چې دا موږ 4 کتنې لرو چې زنانه باید 4 واره کلینیک ته راسي چې هغه 1,90,355 نفر دي. مسؤلین وایي سږ کال یې په هغه لرې پرتو سیمو کې چې خلکو له دې وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه درلود 450 نوي روغتیایي مراکز او موبایل ټیمونه جوړ کړي چې له دې سره به د خلکو دغه ستونزه حل شي. چې دا 3 واړه سپینې ساحې ولې لرې پرتې ساحې دي چې 3 واړه کې د هدف موسسې ټیمونه ځای په ځای شوي دي او 2 د موبایل ټیمونه دي چې یو د RSDO دی یو د ادم موسسې دی او 450 ټول نوي ایجاد شوي کلینیکونه دي چې د مرکز د غزني په ولایت کې موږ ایجاد کړي دي. په ورته مهال د غزني اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو خوښ دي او د روغتیا ریاست له چارواکو غواړي چې د شخصي روغتونونو د کنټرول او درملو د کیفیت د ښه والي په موخه دي لا نورې جدي هڅې وکړي. دولت څخه غوښتنه دا چې د دواخانو باندې وګرځېږي، درملتونونو باندې دواو کیفیت ډېر خراب ده. مریضان چې کومه دوا کې هغه بیا مثال نه دی، یو ډاکټر ته ورځي هغه د خپل دواخانې نسخه ورکوي، هغه دوا کیفیت کم وي، ارزښت نه لري، ډاکټر خراب و هیچ کیفیت نداری، دوای ودا ډیر خراب، ډیر ستونزې مشکلات پیدا شدید. خواستم از دولت امارات اسلامی است که باید همه دواخانه کلی چک شود، دواهای تاریخ تر شده نباشه. د یادونې وړ ده چې د غزني ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ولس ته او دولت ته د حساب ورکولو په غونډه کې همدارنګه وویل سږ کال یې په ټول غزني کې 132 روغتیایي مراکز په سولري سیستم مجهز کړي او 111 نور روغتیایي مراکزو ته یې د پاکو اوبو منظم سیستمونه فعال کړي دي.